موږ تر ټولو لوی مهم پرمختګ دا دی چې مخکې به د تفتیش د ریاست کارونه چې هغه منحصر وو. کله چې به اجراءات ورباندې کېدل نو د مقاماتو له طرفه به د دوی ګزارشونه قید کېدل، د دوی په ګزارشونو باندې به نهایي پرېکړې نه رامنځته کېدل او اجراءات به هم محدود وو. که به د چا د فرمایشاتو ځای و پکې هغه به پکې نیول کېدل، که نه وو ډېر وخت ګزارشونه له نهایي کېدو مخکې ورک سوي هم د خلکو تختاریه هم ورکړل سوې ده او دا شیان ټول پکې وو. اوس الحمدلله مقامات خپله د تفتیش د ریاست ټینګ حمایت کوي او هغه هر څوک د غواړي چې په اداره کې د فساد نه وي. او الحمدلله موږ د اسلامي امارت له راتګ سره او په دغه اداره کې چې کوم مسؤلیت راسپارل شوی ده په سلګونو داسې موارد چې هغه د مربوطه ارګانونو مربوط وو هغه مو قضیې مو راپورته کړي دي، هغه مسایل مو راپورته کړي دي او مربوطه بخښنو ته مو لېږلي دي. تقریبا 1,145 لکه افغانیو په ارزښت باندې موږ د دولت له بودیجې نه په غیر قانوني شکل باندې کومې پیسې وتلې دي د هغو موږ بېرته سپارش او نظر ورکړی ده چې دا باید د امارت بودیجې ته جمع شي. د غصب 138 به ځمکه موږ لرله چې موضوع کشف شوې ده، مربوطه بخښو ته مو د دوی دوسیې او د دوی معلومات لېږلي دي. او په عموم کې موږ یو منظم سیستم قانوني سیستم چې هغه مخکې مې مو ویل د کارتوتیک سیستم ده، د اجناسو د موجودي په برخه کې او د جنسي موادو سیستم ده او د چک لیست موږ خپله د مفتشینو لپاره یو واجب لاسته راوړنه لرو چې موږ د ټولو قانوني مواردو د طی کولو په منظم ډول د طی کولو لپاره موږ یو چک لیست ترتیب کړی دی، د هغو له مخې موږ کارونه مخته وړو.